د پاکستاني ریاست او پوځ د بیلابیلو بندیزونو باوجود پرون پېښور کې د پښتنو د ملي شهید ارمان لوړي د دویم تلین په یاد د پښتون ژغورنې غورځنګ لویه او ستره ولسي غونډه په بریالیتوب سره ترسره شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین یادې غونډې ته د وینا پر مهال پر امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو غږ وکړ چې پاکستان باندې د خپلې مرستې بندي کړي ځکه یاد هیواد د بهرنیو مرستو ترلاسه کولو څخه د ترهګرو ملاتړ کوي. یورپ او امریکا او نور هیوادونه پاکستان ته امدادونه ورکوي او دا پاکستان خلکو ته انساني حقوق نه ورکوي. یوازې انساني حقوق نه ورکول خو پرېږده، هغه په انساني حقوقو پرې وژني، د خلکو په لاشونو پیسې اخلي، خلک وژني، ولسونه بربادوي، کورونه ړنګوي، هغه دوی ته پیسې ورکوي. زه د هغې هیوادونو د هغې ملکونو د ولسونو ته دا پیغام به موږ رسوو چې ستا ټیکس چې ته وایې چې موږ انسانیت زده کړی دی، ستاسو ټیکس دغه هیواد ته ملاویږي، ستاسو د ټیکس فنډ دغه هیواد ته ملاویږي چې کوم د انساني حقوق تر ټولو سخت سرغړونې کوي. منظور احمد پښتین وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالیتونو د پیل راهیسې د کابل پېښور او کندهار کوټې د پښتنو سړي اړیکې یو ځل بیا ګرمې شوي دي. د کابل او د پېښور، د کندهار او د کوټې چې کوم تعلق و هغه نن زیات شوی دی. دا یو فکر دی، دا پی ټي ایم په 3 کاله کښې چې کوم کار وکړ یا په 3 کاله کښې د څومره خدمت وکړ، یوازې د ولسونو نه، یوازې د قام نه، بلکې د قامي ژبې، د قامي هر هغه فکر، د قامي هر هغه عقل چې په دې خاورې محنت کړی و، د ټولو یو ورسره ښه په مضبوطه توګه باندې خدمت کړی دی. د غورځنګ یو بل مخکښ مشر محسن داوړیا د غونډې ته وویل چې پاکستان او طالبانو په شریکه یوه داسې لوبه جوړه کړې چې د افغانستان نظام ړنګ کړي، خو د لر او بر افغانان به د داسې کار اجازه چاته ورنه کړي. د سولې په نوم باندې، د پیس ټاکس په نوم باندې یوه داسې لوبه روانه وه، یوه داسې منصوبه روانه وه چې د افغانستان د ریاست مونږ ته پکې دا خبره محسوسېده چې کیدای شي په دې کې د افغانستان د ریاست د ماتولو منصوبه هم وي، د ریاست د ماتولو منصوبه هم وي. مونږ به هېڅ چېرې د داسې عمل نه اجازت ورکړو، ښه په کلکه به مذمت هم کوو. محسن داوړ همداراز له پاکستاني ریاست څخه وغوښتل چې سیندیانو، بلوچانو او پښتنو ته د خپلواکۍ حق ورکړي. د هر یو قوم بنیادي حق دی که هغه خپله ځان دپاره خپلواکي غواړي. د کشمیریانو هم حق دی، خو د بلوچان چې دلته د کلونو کلونو نه لګیا دي، نو دغه شانته یو اعلان خو د دې لپاره هم وکړه که نه؟ دغه شانته دا اعلان په دې ملک کې اوسېدونکو د نورو قومونو دپاره یې وکړه، سیندیانو دپاره یې وکړه چې پته درته ولګي، پښتنو دپاره یې وکړه چې پته درته ولګي. د غورځنګ یوې بلې مخکښې غړي او د شهید ارمان لوړي خور وړانګې لوړۍ افغانستان خپل اصلي ټاټوبی وباله. ملګرو دا د اتو کړو افغانانو تحریک دی، پښتون افغان وطن تحریک دی دا، او دا غلطي په موږ په هېڅ صورت باندې نه کوو چې افغانستان به موږ د خپل ګاونډی هېواد بولو. دا زما د نیکه، زما د پلار، دا زما وطن دی، موږ یو وطن یو، یوه خاوره یو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو تنفعال پروفیسر ابراهیم لوړی 2 کاله وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د وهلو ډبولو څخه وروسته شهید کړی شوی و.